پر پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان حکومت بندیز لګولو ته د منظور پښتون د پاکستاني طالبانو د اسلامي امارت او د رحمت الله نبیل شدید خبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشي. پښتون قومي جرګه پاکستان پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د منشو خوځښتونو په نوملړ کې ګډ کړی او په هیواد کې یې پر فعالیتونو بندیز لګولای. د فدرالي واکمنۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه خوځښت فعالیتونه په پاکستان کې د سولې او امنیت پر ضد دي. پاکستاني طالبانو د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د پاکستان واکمنو ته وایو دومره ظلم وکړي چې بیا یې د زغملو توان ولري، ځکه چې د ظلم دا دوران به ژر ختم شي. منظور پښتون د پاکستان د دې پریکړې په خبرګون کې وایي نن تش په نوم مرکزی واکمنۍ د پښتون دښمنۍ او بنسټ پالنې ټول بریدونه مات کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په رسمي توګه منشوي غورځنګ معرفي کړی دی. اسلامي امارت د پاکستان پر ناسم وضعیت اندېښنه ښودلې او له ولس سره یې د خبرو اترو توصیه کړې. د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت ویاند په پاکستان کې د واکمنۍ او سیاسي مخالفانو د پلویانو ترمنځ پر ترنګلتیاو اندېښنه ښودلې او ویلي دي د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لار خبرې او همغږي ده. رحمت الله نبیل وایي په پاکستان کې وروستي بدلونونه د ژورو او پیچلو بدلونونو نښه ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د پاکستان د واکمنۍ لخوا د منشو غورځنګونو په نوملړ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ګډوډیو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې وروستي بدلونونه د ژورو او پیچلو بدلونونو نښه ده. د لیدونکو له ملتیا مو مننه.